شیخ هبت الله ته د امریکا خاص پیغام. طالبان ولې د نړیوالو لخوا په رسمیت نه پیژندل کیږي؟ امریکا تازه طالبانو ته کوم خبرداری ورکړی او د قطر د تړون په هکله څه ورته ویلي؟ په قطر کې طالبانو له نړیوالو سره کومې ژمنې کړې وي او ولې یې عملي نه کړي؟ دا ټول مهم جزئیات په همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي ویلي که اسلامي امارت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل غواړي نو باید خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي ویلي چې اسلامي امارت له خپلو ژمنو څخه پر سرغړونه ځانونه نور هم منزوي کوي او د طالبانو دا کړنې به خپلې پایلې هم ولري. جان کربي له امریکا غږ سره په مرکه کې څرګنده کړي دوی یعنی اسلامي امارت غواړي چې له نړیوالې ټولنې سره یو ځای شي او دوی په دې اړه ژمنې هم کړي دي. دوی په دوحه کې ژمنه وکړه او د کابل له نیولو وروسته یې په ځانګړې توګه ژمنه وکړه چې په مسؤلانه ډول به حکومت کوي او په افغانستان کې د ښځو او نجونو پرمختګ ته درناوی کوي. خو موږ ګورو چې اوس دوی له دې ژمنو څخه سرغړونه کوي. هغه زیاته کړې له همدې کبله که اسلامي امارت وغواړي چې مشروع وګڼل شي، که غواړي د نړیوالې ټولنې لخوا پر رسمیت وپیژندل شي، که غواړي چې په خپل هیواد کې د مالي مرستې او پانګونې غوښتونکي وي نو باید خپلې ژمنې پوره او عمل پرې وکړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا په افغانستان کې د داعش پر وړاندې د اسلامي امارت پر مبارزه قانع دی، کربي ویلي چې اسلامي امارت یې باید ځواب ورکړي. هغه دا هم په ډاګه کړي اسلامي امارت په افغانستان کې د داعش تر دوامداره ګواښ لاندې دی. دوی څنګه او کله د داعش پر ضد عملیات کوي او یا یې څنګه تعقیبوي. اسلامي امارت باید په دې اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت تل د داعش د ځپلو او د هغوی د هڅو د مخنیوي غږ پورته کړی او وایي که نړیواله ټولنه غواړي چې وضعیت ښه شي، اندېښنو او ستونزو ته د پای ټکی کیښودل شي، نړۍ باید له اسلامي امارت سره اړیکې ټینګې کړي او پر رسمیت یې وپیژني.